نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلاره تیریدو بدبویی رالاله. صحابه ته وی دا بدبویی در باندې لګي وی وی دا د هغې خلقو بدبویي ده چې کم خلک غیبت کی دا د هغې بدبویي راننوته، دا هغه بدبویي راووتله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله د معراج په شپه بره اسمان ته ختلمه مختلف مناظر مې لیدلي وو. هغې کې مې یو منظر داسې ولیده چې خپل امتیان مې ولیدله چې ومې لیدل نوکانې د تانبي وو، د تانبي نوکانې وو د وسپنو د تانبو، او یې داسې پې دا مخونه راشو کول او دا سینې یې پې راشو کول، ځان یې پې داسې راشو کو، دا سینې یې پې راشو کولې، مخونه یې راشو کول. ما تپوس وکړو چې دا څوک دي؟ ما ته وی چې دا ستا امتیان دي، خو هغه امتیان دي چې دا په غیبت کې به مبتلا و، دی به غیبت کو. نن د مسلمان غیبت کې او دا به د تانبي نوکان وي او ځان نه به پې مخونه راشو کو، ځان له به پې مخونه راشو کو، ځان به پې راشو کو. غیبت ډیره لویه ګناه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل الغیبت اشد من الزنا، غیبت چې دی دا د زنا نه سخت ګناه ده، دا د زنا نه سخت ګناه. ځکه زنا نه به تو توبه وباسې، دا د حقوق الله نه ده، الله به دې معاف کي. خو غیبت کې چې د چا غیبت کړی د هغه نه به معافي غواړي، به د الله نه معافي غواړي، به د هغې کس نه معافي غواړي چې د چا د غیبت کړی. هاو معافي به د هغه نه غواړي چې د چا د غیبت کړی. خیر دی معافي چې تی غواړي نو داسې طریقه اختیار کړه، داسې ورته مه وایه چې ستا باره کې مې دا ویلي و دا ویلي و دا ویلي و، د ډېرو نه هغه به نه خبر، نو ته به یې خبر کړي خو ګناه به وکړي. نو داسې ورته مه وایه، خو ورته وایه ستا په باره کې زما نه څه حق، ستا د حق باره کې زما نه څه کوتاهۍ شوي دي، ما به ستا حق ضایع کړی، ستا عزت ته به مې نقصان در رسولی، څه خبرې به زما نه ستا په باره کې وتلي به مناسب نه وي، ما معاف کړه. ته خپله معامله کې ما معاف که، ما معاف که. او که ده معاف نه کړلې نو قیامت کې به د ده نیکی به ستا نیکی به او دله به درنه اغستل شي او د ده تله به پې درنیږي. او یاد ساتئ غیبت چې دی دا گناهونه دا غیبت چې دی دا نیکی داسې ختمی لکه اور چې لرګي سیزي. نو دلته به تهجد کې او دلته به د جومات په ګوټ کې کینی، ښه نیکان خلق به بیا به شروع وکړي، بیا چې طلبا کینی او د استاز غیبت کې، الله اکبر، وی راځئ د استاز د غیبت ډېره مزه کوي. چې طلبا کینی او د استاز غیبت شروع دی بیا یو عجیبه مزه یي، هغه ولا بیا ډېره غټه مزه ورکوي. الله دې تی زمونږ حفاظت وکړي، دا ډېره لویه ګناه ده. الله دې مونږ ته د آخرت پیټې سپک کړي. د آخرت پیټې ډېر درانه دي که نه، د آخرت پیټې ډېر درانه دي. د آخرت پیټې درانه دي. الله دې مونږ ته د آخرت پیټې سپک کړي. ځان ته پیټې مه درنوئ، خپلې نیکۍ بل له مه ورکوئ، خپلې نیکۍ بل له مه ورکوئ. دا نیکی به رانه اغستل شي او د چا چې د غیبت کړی دی دا به ټولې په هغې باندې تقسیمیږي. نو دا نیکۍ هم ډېرې دي چې دا له په هغې خلکو باندې تقسیم شي، نو چې مونږ ته به ترېنه څه پاتې شي. یو صحابي صرف بل صحابي ته دا ووی ای د تورې ښځې زویه، زمونږ په حق کې خدا ډېره وړه خبره ده.